په پیل کې د خبرونو سرټکي د شهید حقانی د فاتحې د مراسمو د ګډون په موخه پکتیا ولایت ته د ملا عبدالغني برادر سفر، د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانیستل کېدل او له هند سره د روسیې د 14 میلیارډو ډالرو په ارزښت د 10 کلن تیلو د صادراتو تړون. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د شهید خلیل الرحمن حقانی د فاتحې او نوموړي له کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه پکتیا ولایت ته سفر کړی دی. ملا عبدالغني برادر اخوند پکتیا کې د وینا پر مهال شهید خلیل الرحمن حقانی یو پیاوړی مجاهد او د ولس رښتینی خدمتکار بللی دی. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي چې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش څانګه پرانیستل شوه. د نوموړي په وینا د دې څانګې په پرانیستلو سره به د شینډن او شاوخوا ولسوالیو خلکو ته د تذکرو ترلاسه کول اسانه سي. د عدلیې وزارت ویان قاری برکت الله رسولي وایي د اسلامي امارت د حاکمیت له پیل څخه تر دې دمه د دې وزارت له فقهي سرچینو څخه د څېړنې، تحقیق او تحلیل په ترڅ کې اوه قوانین تایید او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی لخوا له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپاره شوي دي. او په پای کې د رویټرز د راپور له مخې روسیې د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې له هند سره د 14 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نفتو د صادراتو 10 کلن تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې به روسیې هره میاشت 20 څخه تر 21 پورې د نفتو محمولي هند ته صادروي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.